په سوشل میډیا باندې پخواني ولسمشر حامد کرزي تازه انځورونه ویډیوګانې خپرې شوي چې پکې ښکاري هغه په کابل کې د افغان ترک لیسې ته ورغلی. هلته په هغه لیسه کې د خپل زوی میرویس کرزي ته د فراغت سند ورکړی. په دې ویډیو کې ښکاري چې د هغه وعده و ژمنه پوره کړې. او بالله ترس دارم که نشود خدا ناکرده که میرویس مجبور به خارج شود و خارجی شود. نکنین بر یاد خدا. نمیخوایم که اولادم خارجی باشه. میخوایم در کابل مکتب بره، میخوایم در افغانستان مکتب بره، معلم افغان درسش بده، همینجا دکتر شوه، همینجا کلان شوه، همینجا در خدمت خاک شوه، همینجا دفن شوه. چې د خپل واکمنۍ پر مهال افغانان ته ویلي چې خدای دې نه کړي زما زوی میرویس کرزی د بهر هیوادونو ته د زده کړې لپاره لاړ شي او یا هم خپل هیواد پرېږدي او بهر هیوادونو ته لاړ شي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي زوی میرویس کرزی په کابل کې د افغان ترک په لیسه کې خپل زده کړې کولې چې نن یې د فراغت غونډه وه او د دې لیسې په بلنه او غوښتنه حامد کرزی هم ورغلی و چې زوی ته د دغې لیسې د 12 سن د فراغت سند ورکړو او په سوشل میډیا باندې د ډېرو افغانانو لخوا د جناب حامد کرزي دغه عمل وستایل شو چې د زوی د دې پر ضد چې بهر هیوادونو کې زده کړې وکړي په خپل هیواد کې پاتې شو او په خپل هیواد کې زده کړې وکړلې. او له ډېرو هغه لنډغرو وطنپوش څخه ښه دی چې خپل بچیان لوړې زمانه بهر هیوادونو ته لیږي تر څو هلته عیاشیانې زده کړې په وکړي، خپل وطن یې چور کړو او همیشه د خپل وطن د بربادۍ لپاره په خپل هیواد کې بېجای سیاست کړی ده. قدرمن دوستانو د حامد کرزي دغه اقدام په اړه تاسو څه نظر لرئ؟ خپل نظریات مو په کومنټ کې خامخا را سره شریک کړئ.